بسم الله الرحمن الرحیم. په افغانستان د اسلامي امارت د بیا ځلې واکمنۍ 15 کاله پوره شول. افغانستان کې د یو منظم پوځ لرل، د پوځ تجهیز، د پوځي صنعت پراختیا، سرحدي امنیت، د افغانستان دښمنانو سره مبارزه او بهرنیو تجاوزونو ته ځواب هغه پوښتنې دي چې په دغه ځانګړې مرکه کې به یې د افغانستان دفاع وزارت له ویاند مولوي صدیق الله نصرت صاحب نه وپوښتو. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشئ زموږ ځانګړې مرکې ته ښه راغلاست. نصرت صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم، ډیره بلنه چې زموږ تر سټوډیو راغلی. خیر اوسې، تاسې هم مننه چې موږ دپاره کور مو مو وخت ودان. ځانګړی کړ. نصرت صاحب په پیل کې دا راته ووایاست، د دفاع وزارت تیر 15 کلن مزل څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې خو تاسې قدرمنو تخنیکي همکارانو ته او د تاسې په توسط افغانستان متدین جهادپال ولس ته، د شهیدانو کورنیو ته او ټولو هغو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته چې دا مهال په خپلو سنګرونو کې په خپلو خدمتونو بوخت دي، د 24م د اسد د بریا مبارکي وایم او خوشحاله وي چې افغانستان د یو خپلواک، مستقل او په خپلو پښو ولاړ نظام څخه برخمن ده. مننه. د دفاع وزارت تیر 15 کلن مزل څنګه ارزوئ؟ څه بدلونونه راغلي دي؟ کومو سختو ورځو سره مخ شوئ؟ کومې لاسته راوړنې لرئ؟ تاسې شاهدان یاست چې کله د افغانستان اسلامي امارت په افغانستان کې بیا ځلې واکمن شو، ډیرو تحلیل دا و چې دلته اردو منحله شوه او د افغانستان به بیا ځلې څنګه اردو جوړوي، دلته به څنګه بیا دفاع وزارت خپل دفاعي ځواکونه منظم کوي. خو لله الحمد د خلکو د توقعاتو څخه لوړ دفاع وزارت په ډیر منظم شکل باندې او په ډیر برجسته شکل باندې دفاعي ځواکونه منسجم کړل، منظم کړل او لله الحمد دا مهال افغانستان د یو باثباته منظم پوځ لرونکی ده. بله. نصرت صاحب، تاسو ویل چې اسلامي امارت خپل هغه اسلامي اردو را منسجمه کړه یا یې همغږې کړه. دا هغه ځواکونه وو چې تر بیا ځلې واکمنېدو وړاندې د اسلامي امارت په لیکو کې موجود وو، او که د بیا ځلې واکمنۍ نه وروسته نور کسان هم جذب شول؟ تر دې دمه ډیری برخه یې هغه څوک دي چې د تیر 20 کلن اشغال د خاتمې لپاره یې قربانۍ ورکړي، ستړیاوې یې کړي دي او د خپلو قربانیو په نتیجه کې یو سوچه اسلامي نظام حاکم کړ. تر ډیره بریده د دفاع وزارت په پوځي لوکي کې هغه ځوانان دي چې د دغه 20 کلن اشغال په وخت یې جهاد او قربانۍ ورکړي دي. نصرت صاحب، د اسلامي امارت د دفاع وزارت دفاعي ځواکونو د تیرو 15 کلونو تیرېدو په پرتله اوس مهال څومره پیاوړتیا ترلاسه کړې؟ څومره دوی پیاوړي شوي دي؟ د 15 کلن مزل یې څنګه ارزوئ؟ دوی په دغه 15 کلن مزل کې کوم څه وو چې نه درلودل او اوس یې ترلاسه کړل؟ د دفاع وزارت په تیرو 15 کلونو کې په ډیر منظم او چټک ډول باندې خپل کارونه منظم کړل. په مسلکي برخه کې خپل پوځونه یې په مسلکي ډول وروزل ترڅو د خپل مسلکیت څخه په استفادې دین، هیواد او خلکو ته خدمات عرضه کړي او دا مهال الحمدلله زموږ په جزو تامونو کې نظامي ځواکونه په منظم او منسجم ډول مسلکي شوي دي او د خپل مسلکیت څخه په استفادې په ډیره میړانه سره په سرحدي سیمو کې د فرضي کرښې په اوږدو کې او په نورو خدماتو کې په منظم ډول خدمات عرضه کوي او کومه ستونزه په دې برخه کې نشته. د پوځ په برخه کې د تجهیزاتو یو مهم بحث دی. د تیر نظام نه څومره تجهیزات غیر فعال پاتې شول، څومره هغه تجهیزات فعال شول، او دغه بیرته فعالو شوو تجهیزاتو د اسلامي اردو په پیاوړتیا کې څومره رول لوبولی؟ تاسې د دې شاهدان وئ چې کله چې اسلامي امارت دلته واکمن شو په هغه وخت کې د اردو ډیری برخه تجهیزات یا غیر فعال یا د جنګونو په مهال تخریب شوي وو او یا هم په قصدي ډول باندې هغه خراب کړی شوي وو. اسلامي امارت چې دلته حاکم شو، دفاع وزارت په دې برخه کې په چټک ډول اقدام وکړ او ټول هغه وسایط چې زموږ په مرکز او یا په صحابي قطاعتو کې وو د خپلو افغان انجینرانو په مټ او په خپله داخلي بودیجه باندې د هغوی اکثریت برخه رغولې ده او زموږ په ورکشاپونو کې دا لړۍ لا هم جریان لري. تر دې دمه لله الحمد زرګونه عراده وسایط چې هغه رغول شوي دي او دا مهال اسلامي اردو له هغې څخه استفاده کوي. نصرت صاحب، د پخوانیو تجهیزاتو په بیرته رغولو کې یو بحث له روسیې سره د تړون موضوع وه.
د دغه تړون په اړه که لږ وضاحت راکړئ. دغه تړون به څه وخت عملي شي او څه وخت به دغه د پخوانیو تجهیزاتو بیرته رغونه د دغې تړون له مخې عملي کیږي؟ داسې جریان کې است چې په افغانستان کې روسي ساخته وسایط او وسایل زیات دي او هغه برخه چې هغه افغان انجینرانو کولی شوه چې هغه ترمیم کړي تر ډېره بریده ترمیم شوي هم دي. دا چې د روسیې سره د نظامي تخنیکي همکاریو تړون لاسلیک شوی ده هغه به ممکن طویل مدته پروسه وي. بله. نو په راتلونکي کې به انشاءالله العزیز د نظامي تخنیکي د دغه لاسلیک په اساس باندې هغه روسي ساخته وسایط او وسایل د ترمیم لپاره کار کیږي تر څو وکولی شو د اسلامي اردو لپاره د امکاناتو په برخه کې د تجهیزاتو په برخه کې ډیر څه ولرو. نصرت صاحب، موږ دلته دوه ډوله تجهیزات لرو، امریکایي هم لرو، روسي هم لرو. تاسې له روسیې سره د دغو تجهیزاتو په بیرته رغونه کې هغه تخنیکي تړون وکړ. د امریکایي تجهیزاتو په برخه کې څنګه؟ آیا د اسلامي امارت اسلامي اردو هغه تخنیکي انجینرانې دا ظرفیت لري چې امریکایي وسلو ته هم رسیدګي وکړي؟ مخکې ما یادونه وکړه چې تر ډیره بریده افغان انجینران لله الحمد دې برخه کې پوره مسلکیت لري او په دې برخه کې کار کوي. اسلامي امارت دې برخې ته توجه کړې ده. تر ډیره بریده دا مشکل حل دي، خو که بیا هم اړتیا پیښیږي حکومتونه نظامونه د خپلو کارونو د نظم دپاره یا د خپلو امکاناتو تجهیزاتو د ترمیم لپاره مختلفې لارې چارې سنجوي. که بالفرض ستونزه او مشکل وه اسلامي امارت هم په دې برخه کې بیا په نورو لارو چارو سوچ او فکر کوي. اسلامي امارت دفاع وزارت اوس فعلا څومره فعال پرسونل لري او د پوځ تشکیل د هیواد د امنیتي اړتیاو له مخې تر کومه بشپړ دی؟ دفاع وزارت په خپل تشکیل کې دا مهال تر 1.5 لاک شاوخوا پوځ لري او دا دغه پوځ اوسنی تعداد اوسنیو شرایطو ته په کتو کفایت کوي، خو بیا هم د افغانستان جغرافیې ته په کتو، امکاناتو ته په کتو، شرایطو ته په کتو به انشاءالله العزیز د پوځ تعداد لوړیږي. د افغانستان نوي ځوانان به د اردو برخه ګرځي او انشاءالله العزیز بیا به امکاناتو ته په کتو د اردو تعداد لوړیږي. نصرت صاحب، دفاعي برخې ته به ورو ورو ورځو، خو له هغې نه مخکې یوه بله برخه د پام وړ ده. په افغانستان کې څو ځله بیړنۍ پیښې وشوې، سیلابونه راغلل، مثلا زلزلې وشوې. په دغې برخه کې هم ستاسې ځواکونو فعاله ونډه واخیسته. په ټوله کې تاسې د عامه خدماتو رسولو په برخه کې څومره ونډه اخیستې، څومره لاسته راوړنې لرئ؟ تاسې شاهدان وئ چې په تېرو 5 کلونو کې بدبختانه په افغانستان کې سیلابونه، زلزلې واقع شوي چې ډېره برخه یې افغان هیوادوال متضرره شول. خو اولني کومکي کسان که وو هغه به د اسلامي اردو ځوان منصوبین وو چې هغلته یې ځانونه رسولي دي، هغه که د هوا له لارې وو که زمیني وو. په دې برخه کې اسلامي اردو په بېساري ډول خدمت ترسره کړی ده او د دې ترڅنګ تاسې لیدل چې د ګاونډیو هیوادونو څخه په جبر او ظلم باندې افغان هیوادوال راکډه شول. افغان دفاعي ځواکونه د خپلو وسایطو سره او خپله شخصا اسلامي اردو په دې کې ښکېله وه، ان تر دې چې افغان کډوال به یې تر خپل کوره رسول او په دې برخه کې په صحي برخه کې په ترانسپورټ کې او داسې په نورو برخو کې د افغان کډوالو سره لاس په لاس تر څو د هغوی دپاره خدمات عرضه کړي. او په دې نږدې ورځو کې به تاسې ځینې راپورونه لیدلي چې دفاع وزارت مشرتابه د خپل شفقت له مخې ځینو هغو زلزله ځپلو کورونو ته چې هغه امکانات ډېر محدود او ډېر مشکلات یې لرل، د خپلې بودیجې له مخې هغوی ته کورونه هم جوړ کړل. نو دفاع وزارت بیا هم د ولس په خدمت کې ده. خدای مکړه که په ولس باندې ستونزه راځي، مشکل راځي، افغان دفاعي ځواکونه به د دوی په خدمت کې وي، هغه که هوایي ځواک وي او که زمیني وي. انشاءالله العزیز په پوره مېړانه سره، په پوره اخلاص سره به د دوی خدمت کوي انشاءالله. نصرت صاحب، د بیړنیو پیښو ترڅنګ ځینې سړکونه دي چې د دفاع وزارت له لورې جوړ شول، مثلا د پنجشیر واخان سړک چې د پنجشیر فوق العاده لیوال له لورې جوړ شو. په دغې برخه کې هم که لږ معلومات ورکړئ خلکو ته، څومره سړکونه هم جوړ کړي دي، څومره خدمات هم خلکو ته رسولي؟ تقریبا زما د معلوماتو مطابق په اکثریت ولایتونو کې د قدرمنو والي صاحبانو سره په هماهنګۍ او اړوندو مسؤلینو سره زموږ مسلکي انجینري ټیمونه سره د خپلو وسایطو د ولسونو لپاره هغه ابتدایي سړکونه چې هغه ولسوالیو ته تللي دي، صعب العبور لارې دي، مشکلات ستونزې لري. په اکثریت ولایتونو کې د دفاع وزارت منصوبینو د خپلو مسلکي ټیمونو څخه په استفادې او د خپلو انجینري وسایطو څخه په استفادې
د دوی لپاره دا کار کړی ده او دا مهال هم د هیواد په ډیری برخه کې دغه خدمت جریان لري ترڅو ولسونه هوسا شي او د هغوی لارې جوړې شي. نصرت صاحب، د پوځ د مسلکي کادرونو د روزنې لپاره کوم مشخص روزنیز پروګرامونه لري او په دغه پروګرامو کې کومو برخو ته ډیر لومړیتوب ورکوي؟ دا مهال لله الحمد د اسلامي اردو د روزنې دپاره په مرکز او ولایاتو کې په قل اردوګانو کې تعلیمي مراکز فعاله دي او په وخت سره د هغې نه زرګونه تنه فارغېږي. دلته موږ تاسې شاهدان یو ملي دفاع پوهنتون ده چې هغه فعالیت کوي، د جګړه ییزو ګډو زده کړو قومنداني ده، حربي ښوونځی ده او همداشان په ټولو قل اردوګانو کې تعلیمي مراکز دي چې هممهاله په ټولو کې نظامي زده کړې یا حربي زده کړې جریان لري او هڅه او کوشش دا ده چې د پوځ په مسلکیتوب کې د پوځ په روزنه کې موږ ډیر کار وکړو ترڅو پوځ په مسلکي ډول باندې وروزل شي او بیا د خپل مسلکیت څخه په استفادې په مسلکي ډول باندې خدمات عرضه کړي. اوس که په ټوله کې راته ووایاست افغان پوځ څومره مسلکي دی؟ یعنې دا ډاډ ورکولی شي چې ټول پوځیان مسلکي دي او کلام کار ته اړتیا لري؟ د معلوماتو مطابق تر ډیره بریده به انشاءالله العزیز د پوځ په لیکو کې ځوان منصوبین مسلکي شوي دي. ډیره محدوده برخه به یې پاتې چې په هغې هم کار روان ده او تعلیمي مراکز بشپړ فعاله دي او دا لړۍ جریان لري. نصرت صاحب، د فرضي کرښې په اوږدو کې تاسیسات ډیر کم وو او په دې وروستیو کې افغانان د دې شاهدان دي چې ځینو تاسیساتو باندې تاسې کارونه وکړل. که دغه مشخص کړئ څومره تاسیسات هم جوړ کړي، څومره نوې پوستې هم جوړې کړي، څومره سړکونه مو رغځولي؟ دفاع وزارت د فرضي کرښې په اوږدو کې او همداشان په نورو سرحدي سیمو کې په دې برخه کې ډیر کار کړی ده. ځینې داسې ساحې وې چې هغلته سړکونه نه وو، پوستو ته سړکونه رغول شوي دي. په ځینو ساحو کې د پوستو د ایجاد مسله وه، هلته پوستې ایجاد شوي دي. چونکې دا طویل مدت پروسه د ضرورت په کتو دا پروسه اوس مهال هم جریان لري او انشاءالله العزیز د فرضي کرښې په اوږدو کې او یا هم په نورو سرحدي سیمو کې به پوستې ایجادیږي د ضرورت وړ او همداشان نور هغه څه چې هغه د سرحد په ساتنه کې یا د قاچاق په مخنیوي کې یا د نورو مشکلاتو د ستونزو د مخنیوي په برخه کې همکاري کوي، هغه به انشاءالله العزیز ایجادیږي او ترڅو دغه ستونزې او مشکلاتو سره حل شي. دغه د فرضي کرښې په اوږدو کې چې کومې پوستې دي یا تاسیسات جوړ شوي دي ډیری یې د غرو په څوکو دي. دغه سیمې ټولې غرنیزې دي. دغو پوستو ته لاسرسی تاسې اسانه کړی؟ ځکه پخوا دې پوستو ته لاسرسی ډیر سخت و. په تیر کې خو تاسې شاهدان یې چې دې برخې ته بیخي کار نه و شوی یا که شوی هم و په ډیره محدوده ساحه کې و. اوس امارت اسلامي یا خاصتا دفاع وزارت په دې برخه کې دې برخې ته ډیر متوجه ده ترڅو پوسته له ټولي سره وصل کړي، ټولی له کنډک سره وصل کړي، کنډک له لیوا سره وصل کړي، لیوا له قل اردو سره وصل کړي او هغه له مرکز سره ترڅو هغه ارتباطي پولي او په وخت سره ستونزو مشکلاتو ته رسیدګي وشي او په دې برخه کې انشاءالله العزیز چټک کار روان ده. هیله او امید دا ده چې دا ستونزې او مشکلات به حل شي. نصرت صاحب، د پخواني نظام له مسلکي افسرانو او پوځي کادرونو څومره کسان لا هم د دفاع وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي او د هغوی له مشورو نه تاسې څومره ګټه اخیستې؟ تاسې په جریان کې یاست چې د اسلامي امارت له واکمنېدو سره سم د اسلامي امارت زعیم امیر المؤمنین شیخ الحدیث هبة الله اخندزاده صاحب حفظه الله تعالی عفو وکړه. د هغې عفوې د قدردانۍ په اساس دفاع وزارت په داخل کې او هم په صحاوي قطاعتو کې دا مهال په مسلکي بخشونو کې د تیرې ادارې ډېری کسان کار کوي او په نورمال ډول باندې هغوی خپل خدمات وړاندې کوي. کوم ستونزه مشکل نشته ځکه افغانستان د ټولو افغانانو مشترک کور ده او په مشترک ډول به انشاءالله العزیز خدمات ورته کوو. اوس چې د فرضي کرښې یا د نورو سرحدي سیمو د کنټرول او مدیریت او ساتنې لپاره د دفاع لپاره څومره ځواکونه تاسې فعال لرئ؟ آیا د سرحدي امنیت لپاره دغه کچه کفایت کوي؟ او بلې موږ الحمدلله د فرضي کرښې په اوږدو کې یا په نورو سرحدي سیمو کې داسې کومه جدي ستونزه او مشکل نه لرو یا داسې کوم خطر فلحال دپاره چې هلته کوم ځواکونه ځای په ځای شوي دي دې لپاره کفایت کوي انشاءالله. او کوم قاچاقي کړنې یا ترسره کیږي یا د نورو هیوادونو نه اسلحې قاچاقیږي یا نور مشکلات ستونزې شته مجاهدین دفاعي منصوبین یې په کلکه دفاع کوي او هغه ستونزو ته رسیدګي کوي.
نصرت صاحب، ګاونډیو هیوادونو سره د سرحدي شخړو او احتمالي پیښو د مخنیوي لپاره د دفاع وزارت کوم مشخص میکانیزمونه لري؟ دفاع وزارت په ټوله کې او بیا خاصتا ټول امنیتي او دفاعي ارګانونه کامله همغږي لري او د یو بل سره همکاره دي. شته امنیت او ثبات چې افغانستان کې اوس مهال وجود لري، د دې د ساتلو لپاره ټول په ګډه کار کوي. د ګډې همغږۍ په نتیجه کې انشاءالله العزیز اسلامي امارت توانېدلی ده چې د ټولو مشکلاتو ستونزو مخنیوی وکړي او انشاءالله العزیز هیڅ چاته به په هیڅ وخت کې اجازه ورنکړي چې د افغانستان شته امنیت او ثبات اخلال کړي او یا هم ستونزې ایجاد کړي. نصرت صاحب، تیر 15 کاله یو اوږد مزل و د دفاع وزارت لپاره، خصوصا د افغان پوځ لپاره. په دې 15 کلونو کې موږ تاسې د وخت نا وخت د تاوتریخوالي شاهدان وو. که تاسې راته ووایاست په دې 15 کلونو کې له کومو ستونزو سره مخ شوئ، کومې شخړې رامنځته شوې، دغه شخړې هم څنګه مدیریت کړې، څنګه وتوانېدئ چې په دغو شخړو یا په دغو جګړو تاوتریخوالو باندې برلاسي واوسئ؟ او مشکلات خو به حتما وي، ځکه افغانستان له یوې اوږدې جګړې وروسته د یو ثبات او امنیت شاهد ده. بله. نو دغه امنیت ساتل او د دې کنترول او مدیریت کول به واقعا ستونزمن و. خو د دفاع وزارت مشرتابه او اړونده مسؤلینو په ډیر منظم ډول باندې دا حالت مدیریت کوي تر څو د دفاعي ځواکونو لیکې منسجمې شي، هغوی روزنه وشي، هغوی تجهیزات ترمیم شي او هر هغه څه چې د اردو لپاره اړتیا ده په هغو برخو کې کار وشي. او تر دې دمه الحمدلله د اسلامي امارت د دفاع وزارت مشرتابه مسؤلین او دفاعي منصوبین په دې توانېدلي دي چې په دې برخه کې کامیابي ترلاسه کړي او دا مهال تاسې ګورئ چې د دفاعي ځواکونو د سرښندنو، د قربانیو او د دوی د توجه برکت دی چې الحمدلله افغانستان دا مهال هم د یو باثباته امنیت څخه برخمن ده او د افغانستان ټول وګړي د افغانستان د دې امنیت څخه په استفادې هوسا ژوند لري. په دې وروستیو کې موږ تاسې له پاکستان سره د یوې پراخې جګړې شاهدان وو. البته د فرضي کرښې په اوږدو کې له هلمنده تر کونړه په یوه ورځ په یوه قومنده جګړه وشوه. دغه جګړه څنګه مدیریت شوه؟ څنګه تاسې وکولای شوای په دغه پراخه جګړه کې دومره برلاسي واوسئ؟ اسلامي امارت په ټوله کې جنګ غوښتونکی نه و او نه ده، ځکه اسلامي امارت نوی له جنګ راوتلی ده. د افغانستان ولسونه ډیر جنګ ځپلي دي، غم ځپلي دي، ستونزې او مشکلات پرې تېر شوي دي. د اسلامي امارت په ټوله کې هڅه دا ده چې خلکو ته امنیت ورکول شي، خلکو ته هوسایي ورکول شي. خو بیا هم ځینې ستونزې او مشکلات ځینې هیوادونه ایجادوي او افغانستان سره په قسمه فشارونو باندې کار کوي چې یو هم د پاکستان له لوري په افغانستان باندې د جنګ وه. چونکې افغانان په جګړه کې تاریخ لري، افغانستان ته د افغانستان ولس ته د افغانستان خلکو ته په تاریخ کې هم په جګړه کې چا شکست نه ده ورکړی. افغان دفاعي ځواکونه چې په دې برخه کې په ډیره میړانه او په ډیرې سرښندنې سره په مقابل لوري سره جنګ وکوی. افغان ولسونه هم د دوی تر شا ولاړ وو. تاسې به لیدل چې افغان دفاعي ځواکونو به لاسته راوړنې د خلکو له تود هرکلي سره به مخ کېدل. نو افغانان د جنګ تاریخ لري او څوک چې په جنګونو کې رالوی وي هغوی بیا داسې عادي جنګونه هغوی ته هېڅ هم نه ښکاري. خو موږ بیا هم د ټولو دپاره دا هغه ده چې جنګ د هېچا په ګټه نه ده او باید جنګ ته لمن ونه وهل شي. او بیا هم که په افغانستان باندې تیری کېږي، تجاوز کېږي، د افغانستان مجاهد ولسونه، افغان دفاعي ځواکونه به د هغې په میړانه جواب وایي او انشاءالله العزیز د هېچا تیری به بې جوابه نه پاتې کېږي. نصرت صاحب، په دغه وروستیو جګړو کې د افغان پوځ د ځواکونو مورال څنګه و؟ افغان دفاعي ځواکونه چونکې په عقیدوي ډول روزل شوي دي، یو څوک چې په عقیده روزل شوي وي اگر که په مادي لحاظ کمزوري هغه بیا د داسې ستونزو مشکلات په مخ کې احساسات او جذبات په ډیر لوړ مورال کې او په عالي مورال سره او په ډیر جذبه سره خپل کار په مخ وړي. او لله الحمد تر دې دمه زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په لوړ مورال سره دي او په ډیر شوق او جذبه باندې خپل خدمات سره انجام کوي. نصرت صاحب، ځینې ګاونډي هیوادونه د افغانستان له خاورې وخت نا وخت د وسلوالو ډلو د فعالیت په اړه ادعاوې کوي. ستاسې ځواب ورته څه دی؟
دا خو اسلامي امارت په بار بار رد کړي دي. ځکه افغانستان کې داسې یو حاکم نظام راغلی چې په ټوله خاوره باندې سلطه لري. د یو امیر تر چتر لاندې، د یو امیر تر امر لاندې ټول ولسونه دلته ژوند کوي. داسې یوه لویشت خاوره هم په افغانستان کې نشته چې هغه د افغانستان د شته مرکزي نظام د سلطې وتلی وي. نو په دې حالت کې دلته د نورو ډلو یا د نورو اشخاصو یا د نورو هغه خلکو چې نورو هیوادونو ته خطر پیښ کړي هېڅ امکان نه لري. نو دا خبرې په کلکه ردوو. دلته لله الحمد اسلامي امارت حاکم ده. هېڅ چاته په هېڅ صورت کې اجازه نه ورکوي چې هغه نورو هیوادونو ته خطر پیښ کړي او یا هم ستونزه ورته پیښ کړي. که په افغانستان له بهره کوم پوځي یا امنیتي فشار وارد شي، تاسې څومره ورته چمتو یاست چې غږ ماتونکی ځواب ورکړئ؟ اسلامي امارت دا په عمل کې ښودلې ده چې نه چاته خطر پیښوي او نه هم د چا خطر زغمي. اسلامي امارت صبر حوصله کوي، شرایطو ته ګوري، بیا نو په وخت سره حساب شوی جواب ورکوي. نو هیله او توقع مو له ټولو دا ده چې په سیمه کې امنیت قایم کړي او د سیمې ثبات او امنیت د ټولو په ګټه ده. او موږ هم دا هیله او توقع لرو چې ټول دې برخې ته متوجه شي او ژمن پاتې شي. نصرت صاحب، د دفاع ترڅنګ استخبارات د دفاع وزارت لپاره یو ستراتیژیک ارزښت دی. په دغه برخه کې څومره پرمختګ لرئ، څومره لاسته راوړنې لرئ، څومره پیاوړي یاست؟ دفاع وزارت په خپل تشکیل کې چې د کشف په برخه نورې برخې لري، هغه هممهاله پیاوړي دي او په خپلو کارونو بوخت دي او د دښمن انشاءالله العزیز ټول شوم پلانونه به خنثی کوي او هېڅ وخت به اجازه ورنه کړي تر څو دښمن خپل شوم پلانونه په افغانستان کې پلي کړي. آیا د فرضي کرښې پورې غاړې ته داسې ډلې فعالیت لري چې د افغانستان لپاره احتمالي ګواښ وي؟ او تاسې به راپورونه لیدلي وي، ځینې ګاونډي هیوادونه به کوشش کوي چې هلته ځینې خلک سره منسجم کړي تر څو په افغانستان کې امنیت اخلال کې ستونزې او مشکلات ایجاد کړي. خو دا تجربې ناکامې دي او دا تجربې به هېڅکله انشاءالله دوی ته دا زمینه مساعده نه کړي چې دوی د افغانستان امنیت اخلال کړي. ځکه افغانستان ولسونه، افغانستان اسلامي امارت امنیتي او دفاعي ځواکونه دې ته بشپړ چمتوالی لري تر څو د داسې خلکو مخه ونیسي او هغوی خنثی کړي. که چېرته د فرضي کرښې له فرضي کرښې پورې غاړې د افغانستان په طرف داسې فعالیتونه یا داسې کړنې ترسره شي یا تر سترګو شي، ستاسې ځواب به ورته څه وي؟ داسې څه چې هغه د افغانستان امنیت اخلالوي، افغانستان ته ستونزې ایجادوي او نور مشکلات زېږوي، هغوی سره به جدي برخورد کېږي. تاسې په تیر کې د فرضي کرښې نه پورې غاړې ته هم ځینې عملیات وکړل. و تاسې شاهدان وئ، ځینې داسې کړۍ وي چې هغوی غوښتل چې په افغانستان کې خپل شوم اهداف پلي کړي یا ستونزې او مشکلات وزېږوي. هغوی د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو له لوري په نښه شول او له منځه یې وړل شول. که په راتلونکي کې ورته اقدامات نور وشي، تاسې بیا هم داسې اقدام کوئ؟ اسلامي امارت شرایطو ته په کتو نو حتما به داسې څه کوي چې هغه بیا سنجول شوي وي، حساب شوي به وي او هېڅکله به داسې څه پرې نه ږدي چې هغه شته امنیت اخلال کړي. نصرت صاحب، د افغانستان هوایي ځواک عمومي وضعیت څنګه دی؟ هوایي ځواک فلحال په خپلو پښو ولاړ ده او د هوایي ځواک د رشد دپاره، پیاوړتیا دپاره کار کېږي او هلته شته کوم څه چې موږ په لاس کې لرو، هلیکپټرې دي، هغه ترمیم شوي دي، حفظ مراقبت یې کېږي. امید او هیله مو دا ده چې انشاءالله العزیز په راتلونکي کې به دا برخه لا پیاوړې شي. له پخوانه چې کومې چورلکې یا کومې الوتکې پاتې وې او هغه غیر فعالې یا تخریب شوې وې، هغه ټولې بیرته فعالې شوي دي او که لا هم تر کار لاندې دي؟ کومې تیاري چې داسې وي چې هغه دلته ترمیم کېدلی شوې او د هغوی پر ضجات پیدا کېدل، هغه لله الحمد رغول شوي دي او لا هم په دې برخه کې کار جریان لري او انشاءالله العزیز دفاع وزارت دې برخې ته متوجه ده. تاسې ولیدل چې افغان هوایي ځواک په سختو شرایطو کې د افغانستان مجاهد ولس که په ستونزو او مشکلاتو کې ګیر شوی ده، په وخت یې رسیدګي ورته کړې ده. ځکه افغان هوایي ځواک د دې لپاره ده چې دا ملت هوسا وي، خلک په آرام کې ژوند وکړي او د دوی د خدماتو لپاره هلې ځلې وکړي. نصرت صاحب، که 15 کاله وروسته د افغانستان دفاعي ځواکونه وګورو، د نن پرتله به یې څومره پرمختګ کړی؟ دفاع وزارت چې په اوسنۍ کوم حالت کې قرار لري چې په خپلو برخو کې څومره په چټک ډول کار جریان لري، په مسلکي توب کې د وسایطو په ترمیم، د وسایلو په ترمیم او په نورو برخو کې چې دا مهال په منظم او چټک ډول کار جریان لري، که همداسې پاتې شي انشاءالله العزیز
موږ به وکولی شو چې یو باثباته په خپلو پښو ولاړه په ځان بسیا منظمه اردو ولرو تر څو په هر رنګ شرایطو کې د افغانستان د جغرافیې څخه د خپلو ارزښتونو څخه د اسلامي نظام د استحکام لپاره او د خلکو د هوسا ژوند لپاره هر قسم شرایطو ته به آماده یي. ډېره مننه نصرت صاحب چې زموږ تر سټوډیو راغلی او موږ سره هم په دې ځانګړې مرکه کې ګډون وکړ. تاسې هم ډېره مننه. خیر قربان. اوسئ. درنو لیدونکو او اورېدونکو زموږ نننۍ ځانګړې مرکه هم همدلته پای ته ورسېده. ښې چارې.